د طالبانو لخوا څخه یو لیکل شوی لیک د امریکا کانګرس ته په دې لیک کې څه لیکل شوي دي او دا لیک د څه په اړه دی قدرمنو لیدونکو راسره تر پایه ملتیا وکړئ او پر دې ستر راز باندې پوه شئ. په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د افغانستان د نیولو 3 میاشتې تیریږي مګر د نړیوالو له لوري د نه په رسمیت نه پیژندلو مسلې او په ځانګړي ډول د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د پیسو د قید کولو قضیه موجود افغان حکومت د یو لړ جدي ستونزو سره مخ کړي. د امریکا له لوري د نوي طالب حکومت سره اړیکې تر اوسه په رسمي ډول نه دي پیل شوي او د نړۍ نور هیوادونه هم د امریکا له ویرې دې ته زړه نښه کوي چې د طالبانو سره رسمي اړیکې ولري او هغوی په رسمیت وپیژني. آن چین او روسیه غوندې لوی هیوادونه هم نه غواړي د افغانستان له کبله د امریکا سره نور هم په جنجال کې ډوب شي. له همدې کبله د افغانستان سره په عملي ډګر پرته د کورونا د واکسین څخه نور هیڅ د پام وړ همکاري نه ده شوې. طالبانو په یاد لیک کې لیکلي دي چې د پیسو د قید کول د ستونزو حل لاره نه ده او د دې مسلې زیان صرف د افغانستان خلکو ته رسیږي. د لیک په یو بله برخه کې بیا راغلی دي چې افغانستان او امریکا باید د تیر ترخو تجربو څخه درس واخلي او د دوحې د توافقنامې خلاف مثبت اړیکې جوړې کړي. په دې لیک کې ویل شوي چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او افغانان د فقر او وچکالي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. له همدې کبله د دوی د خپلو پیسو آزادول د دوی مسلم حق دی. په یاد لیک کې د افغانستان پخوانی تښتېدلی ولسمشر اشرف غني ته هم اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې هغه په بې مسؤلیته ډول د افغانستان څخه وتښتېده او دوی د افغانستان د خلکو د کابل د ښاریانو په غوښتنه دې ښار ته دننه شول او امنیت چارې یې په دې ډول په لاس کې واخیستې. قدرمنو کتونکو که چیرې مو مطلب خوښ شوی وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او تر ویډیو تر نورو ملګرو ورسوئ.